نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. د رمضان مبارک پروجو نه بعد او وړوکی اختر نه بعد د شوال شپږ ورځې د دې په احادیث مبارکه کې ډېر زیات فضیلت راغلی ده. صحیح مسلم کې حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه دا روایت موجود ده. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر. کوم یو کس چې د رمضان مبارک روزې ونیسي هغې نه بعد د شوال شپږ روزې ونیسي نو دا داسې ده لکه ټول ژوند چې د انسان روزې نیولې وي. د دې ثواب دومره زیات ده لکه یو انسان چې پوره زندگی روزې ونیسي. او یو بل حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه نه مروي ده. وای کوم یو کس چې د رمضان مبارک روزې ونیسي او هغې نه بعد د شوال شپږ روزې ونیسي نو دا داسې ده فکأنما صام السنة كلها، لکه ټول کال چې د انسان روزې نیولې وي. دا اوس دوه قسمه احادیث دي. شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله خپل کتاب کې د رمضان مبارک چې کوم فضایل دي په دې کې ډېره ښکلې توجیه بیان کړې ده. هغه دا چې موږ مخکې ته دوه قسمه حدیث دي. یو حدیث دا چې کوم کس رمضان مبارک روزې ونیسي او د شوال شپږ روزې ونیسي د دې دومره ثواب ده لکه دی چې پوره زندگی روزې نیولې وي. او بل حدیث چې کومه ده هغه کې دا راځي چې کوم د رمضان مبارک روزې ونیسي او د شوال شپږ روزې ونیسي د دې دومره زیات ثواب ده لکه پوره کال چې د انسان روزې نیولې وي. نو دې دو حدیثو مقصد څه ده، وجه څه ده؟ نو الحسنة بعشر امثالها، چې یوه نیکۍ کومه ده د دې اجر کم از کم دا 10 ګناه کیږي. نو د رمضان مبارک که یو انسان روزه ونیسي نو د دې دا مطلب ده لکه یو انسان چې 10 روزې ونیسي. او یو انسان که د رمضان مبارک 2 روزې ونیسي د دې دومره ثواب ده لکه د انسان چې 60 روزې نیولې وي. نو کوم کس چې د رمضان مبارک 10 روزې ونیسي نو دا داسې ده لکه 10 میاشتې چې د انسان روزې نیولې وي. او بیا دې نه بعد د شوال شپږ روزې چې دی ونیسي د دې دومره ثواب ده لکه 2 میاشتې چې یو انسان روزې نیولې وي. نو د دې دا مطلب شو چې یو انسان د رمضان مبارک 10 روزې او د شوال شپږ روزې ونیسي د دې دومره ثواب ده لکه یو انسان چې پوره کال روزې نیولې وي. نو دلته دا یوه میاشت روزې او شپږ روزې چې کومه دي د دې نه خو دغه دوم حدیث مفهوم مونږ سمجھ کې راغی چې هغه پوره کال د روزو نیولو ثواب ورته میلاویږي. نو که یو انسان د دې معمول جوړ کړي، د دې عادت جوړ کړي، هر کال د رمضان مبارک میاشتې روزې هم نیسي او د شوال شپږ روزې هم نیسي نو د دې دا مطلب ده لکه یو انسان چې پوره زندگی ټول عمر په روزو کې تیر کړي. نو د دې د وجې نه د دواړو حدیثو مفهوم په سمجھ کې راغی چې یو کس د رمضان مبارک روزې ونیسي او بیا شپږ د شوال روزې ونیسي د دې دومره ثواب ده لکه یو انسان چې پوره کال روزې ونیسي. او څوک چې په دې باندې عمل جوړ کړي او ټوله زندگی د روزې نیسي د دې دا مطلب ده لکه یو انسان چې پوره زندگی د روزې په حالت کې تیر کړي. نو مونږ تاسو ته هم پکار ده چې د رمضان مبارک روزې هم ونیسو او دې سره سره د شوال شپږ روزې دا هم ونیسو. نو په دې کې دوه خبرې دي. یو دا چې د شوال شپږ روزې دا په اختر نه بعد ضروري نه ده چې مسلسل یو انسان شپږ روزې ونیسي، بلکې صرف د دې خیال کول پکار دي چې په دې میاشت کې د شوال په میاشت کې د شپږ روزې پوره شي. او بله دا خبره که یو انسان نه د رمضان مبارک روزې پاته وي نو پکار ده ورته چې اول د دې قضا وکړي، هغې نه بعد د شوال شپږ روزې ونیسي. نو الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د رمضان مبارک روزو نیولو او د شوال د شپږ روزو نیولو مونږ تاسو ته
توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.